بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل او د فیسبوک پیج د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن مې دله یو ډېره ښکلې خوندوره او مزیداره کیسه راوړې ده. د ټولو ملګرو به انشاءالله امید دی چې خوښه شي. قیصه ده د شهزاده الماس او د نسرین شهزادګۍ. ډېره ښکلې او خوندوره کیسه ده انشاءالله چې د ټولو ملګرو به امید دی چې خوښه شي. خیر وایي چې پخوا په زمانه کې یو بادشاه و چې د دغې بادشاه نوم شاه زمان و. د دغه شاه زمان بادشاه ښه پوره غټه بادشاهي وه، ډېره غټه بادشاهي وه، ډېر غټ ملک و، ډېر غټ طاقت یې و، ډېرې غټې خزانې وې د د ډېر زیات مالداره هم و. خو ده له الله پاک اولاد نه و ورکړی، یعنې څه زوی لور څه اولاد د ده نه و. دی به هر وخت د اولاد دپاره د اولاد په غم کې به دی ډېر دلګیر و، لکه ډېر زیات په خفه و چې لکه ماله به الله کله اولاد راکوي، او ډېر زیات په تعویذونو، ډېر په سوالونو، ډېر په دغه باندې په منتونو باندې الله دله بیا اخر یو زوی ورکړ چې ډېر ښایسته و. او دغه زوی بیا رالویېده ورو ورو. د دغې زوی دپاره یې د دې شهزادی الماس نوم کېښوده. دغه شهزاده الماس ورو ورو غټېده او ډېر یو ښکلی او یو ښایسته یو خوبرو یو غټ پهلوان شهزاده د ده نه وخته. کله چې دا شهزاده غټ شو نو پخوا څنګه چې تاسو ته پته ده شهزادګان یا بادشاهان یا دغه خلکو د شاهي خلکو به د ښکار ډېر زیات شوق و. نو د دغه شهزاده هم په ښکار باندې ډېر زیات مین و. نو بادشاه داسې چل کړی و چې د ده د ښار نه بهر یو تک شین غر ښکلی مزېدار او ښکلي شنه بوټي پکې وو، رنګارنګ قسمه قسم ګلونه پکې وو، او په دغه غره کې په دغه ځای کې قسمه قسم ښکار پکې وو. دا شهزاده به اکثر دغې غره ته راښکار دپاره ته نو بادشاه داسې کار وکړو چې د دغه غره په څوکۍ باندې دله یو ښایسته ښکلی محل جوړ کړو، یو عالیشان. نو دا شهزاده چې به اکثر ښکار له لاړو نو په دغې محل کې به کله به یې شپه وکړه، کله به یې ورځ تېره کړه، بیا به راغی او کله به یې ښکار کو نو بس په دغه ځای کې به دیره و. په دغې محل کې هر قسم سهولیات موجود و، هر قسم سهولت پکې موجود و، او ښکلی مزېدار یو ښکلي باغچه وه پکې. نور د زندګۍ د اسایش او د آرام او د سهولت چې څه څیزونه نو هر شی پکې موجود و. شهزاده به کله ناکله دغې محل ته ته. یو ورځ شهزاده د خپل کوره ووته او دغې غره ته لاړو د ښکار دپاره. په دې غره کې ګرځېده را ګرځېده، کله یو ځای کله بل ځای په ښکار پسې منډې وهلې چې اخر ستړی شو. د ده ویل چې راشه چې خپل محل ته ځم برې باغچه کې به لږ د ونې لاندې چېرته پرېوځم، لږ آرام به وکړم، دمه به وکړم، بیا به ښکار دپاره راوځم او که بیا کور ته راتلم نو کور ته به راځم خو چې دمه وکړم. نو دی بره د غره دې څوکۍ ته خپل محل ته وروخته و. دغې خپلې باغچې ته وردننه شو او باغچې کې لاړ نو د ونې لاندې پرېوته. او چې څنګه پرېوته نو په ښکار پسې ډېرې زیاتې منډې ترړې وهلې و، ډېر زیات ستړی شوی و. نو په هغه دم وده شو. وده شو خو داسې وده شو لکه انسان چې سم بېهوش وي. ستړی انسان ډېر زیات ژور وده کېږي. دی وده و چې په دغه ټایم کې اوس په هوا باندې یو 3 ښاپېرۍ را روانې دي. دې 3 ښاپېرو چې دا شهزاده ولیده، دا الماس یې ولیده نو ډېر زیات یې خوښ شو. دې یوې شهزادګۍ دې بلې ته وویل چې دا خو ډېر ښایسته شهزاده دی. دې بلې شهزادګۍ ورته وویل چې او که دا خو ډېر زیات حسین شهزاده دی، د داسې حسین شهزاده مناسب شهزادګۍ خو ماته نه ښکاري چې د ده مناسب به څوک وي، د ده سره به په جوړه کې څوک برابر شي. نو په دې کې چې دوی کې چې دا کومه مشره ښاپېرۍ ده هغه ورته ووایي چې نه، ما ته له دې ځای نه لرې یو بل ملک دی، د دې ځای نه ډېر لرې یوه بادشاهي ده، په هغې کې ما یوه شهزادګۍ لیدله چې د هغې نوم نسرین و. هغه ډېره زیاته ښایسته ده او الله والا ډېر زیات حسن ورکړی دی، او هغه بلکل د ده سره لکه په جوړه کې برابر ده، د هغې سره هم نور څوک نه سمیږي او د ده سره هم بل څوک نه سمیږي. دا او هغه د یو بل لپاره جوړ دي. دا خبره چې دوی وکړه دغې ښاپېرۍ وکړه، دې نورو ورته وویل چې ښاپېرۍ خوښه ده نه چې دا شهزاده اوچت کړو، ته چې کوم شهزادګۍ یاده چې هغې له یې ورسوو. اکثر هغه بعضې ماشومان داسې شرارت یا سورانۍ غوندې کوي نو هلکه وایي خوښه دې نه وي دا پلانکۍ کار داسې وکړو.
نو دغه ښاپېرو په دغه ټایم کې د ټوکې ټکالې دپاره د خپل شوق دپاره یا خپل دغه لپاره یو بل سره سلام وکړي چې دا شهزاده دې ځره اوچتو او وړو د نسرین شهزادګۍ محل ته یې رسوو. دوی چې دغه سلا وکړه نو دا شهزاده یې په دغه ځای کې په اوږدو اوچت کړو د دغه ځای نه او ویې وړ نو چې د شهزادګۍ ملک ته یې ورسوو نو د شهزادګۍ په ملک کې اوس شپه ده. شهزادګۍ په خپل پالنګ پرته ده، نسرین شهزادګۍ قلار د مجوده د ښه بېغمه او دا شهزاده یې ویې وړو هغې ته یې په پالنګ کې ور واچو. د شپې په څه وخت کې چې د شهزادګۍ سترګې وغړېدې چې داسې په ډډه راواوښتو نو څه ګوري چې په کټ کې یو ناشنا انسان پروت دی، یو ناشنا هلک دی چې هغې تر نن ورځې نه مخکې چېرته لیدلی نه دی او ښه بېغمه ودرې او داسې ودرې چې ته به وایې چې لکه دا خو د پلار کور دی. شهزادګۍ نیغه په کټ کې کېناسته، هم ویرده هم حیرانه شوه پروردګاره دا څوک دی آخر دا زما د کمرې ته راننوتی څنګه دی او داسې عجیبه خبره چې داسې بېغمه ودرې دا څه معامله ده. حالانکې نسرین شهزادګۍ ته دا پته و چې زما تر کمرې را رسېده زما محل ته راننوتو دا خو د اوسپنو ني چیچل ډېره ګران کار دی. د خپلې کمرې نه بهر ته ووته چې کوم محافظانو د دې په کمره باندې د پیرې دپاره ولاړو د څوکۍ دپاره ولاړو د هغو نه یې تپوس وکړو چې یاره داسې دلته په تلو راتلو تاسو څوک لیدلی څوک راغلی؟ هغوی وایي چې شهزادګۍ خو موږ خو لکه د څه ټایم نه ولاړ یو خو یخ ولاړ یو موږ په خپله ډیپټۍ کې اخوا دېخوا لکه موږ خو څوک نه دي لیدلي. شهزادګۍ چې کله د هغو له طرفه مطمئنه شو نو واپس راغلم دې شهزاده سره خواته مخامخ کېناسته. دې شهزاده ته په فکر سیکول کوي په غور او حیرانه ده چې لکه دا څه معامله ده. اوس دته په انتظار کې دی چې دی څه وخت په رایخ شي نو لکه بیا به زه ځان تپوس وکړم چې دا څوک یم داسې هر څه چې دي لکه څوک ښاپېری دی څوک بل څه خو هم دی انسان نه دی. نو چې کله څه لږ وخت وشو نو چې څه لږ وخت وشو نو څه لږ وخت څه چې کله شپه تېره شوه او سهار شو دا نسرین شهزادګۍ هم دغه شان د پرې کټ کې ناسته ده. دا شهزاده حیران سیکوي په انتظار. کله چې دا الماس شهزاده راپاڅېدو سترګې وغړېدې چې نظر یې وکړو ګیر چاپېره نو د ده د باغچې په ځای یو ښایسته ښکلې عظیم الشانه او ښکلې عالیشانه کمره ده. ته حیران شي چې یاره څه کوو لکه زه د خپل محل په باغچه کې پروت وم په کابلو کې یا په وښو کې پروت وم په ګیا کې او په شنه ګیا کې پروت وم په کولاو میدان کې په باغچه کې وم. دا څنګه حیرانېدو خبره ده چې دا په کمره کې یا په پالنګ کې په بستره کې پروت یم. چې بیا یې نظر کړو نو مخې ته ورته ډېره ښکلې ښایسته شهزادګۍ ناسته ده. دا شهزادګۍ چې ده ولیدو نو نور هم حق حیران شو. چې حیران شو نو دې شهزادګۍ ته تپوس وکړو چې یاره ته څوک یې د کوم ځای یې څنګه راغلی څنګه چل شوی دی. شهزاده ځان له حیران دی. دغه نسرین شهزادګۍ ته وایي چې زما خو الماس خان نوم دی الماس شهزاده یم د پلانکي ملک او د پلانکي باچا زوی یم. نو دغه ملک خو الماس دا ډېر زیات لرې و نو دغه شهزادګۍ ونه پېژانده. شهزادګۍ ورته بیا وایي چې لکه ته زما دې کمرې ته زما دې پالنګ ته څنګه راغلی؟ نو دې شهزاده ورته وایي چې لکه دا خو زه هم حیران یم. زه خو لکه د خپل محل په باغچه کې وځم چکر له تللی وم ښکار له تللی وم ډېره ستړی شوی وم او بیا په هغه باغچه کې وځم او د هغې باغچې د خوب نه بعد زه بیا نه یم پوه شوی چې څه چل شوی دی. خو بس اوس دغه دی چې سترګې مې وغړولې وده وم چې سترګې مې وغړولې نو دغه دی ستا په کمره کې ستا په پالنګ کې موجود یم. خیر دوی دواړه یو بل ته حیران دي. د دې شهزادګۍ هم خوښه شوې ده د شهزادګۍ دا شهزاده هم خوښ شوی دی. څنګه چې هغه ښاپېرۍ ویلو چې لکه دغه دواړه د یو د بل لپاره جوړ دي د یو بل سره یې جوړه برابر ده د دوی سره بل څوک نه برابرېږي. خیر دې نسرین شهزادګۍ د الماس شهزاده له خپلې کمرې خواته بله یوه کمره د ده لپاره مخصوص کړه. هغه یې درته حواله کړه او درته یې وویل چې بس ته اوس په دې کې لکه پاتې کېږه. بل خوا د بادشاه په ملک کې د الماس خان په ملک کې داسې چل شو چې کله چې شهزاده ورک شو او بادشاه ته پته ولګېده نو بادشاه ځای په ځای د هغه درک شروع کړو. ځای په ځای د هغه دپاره معلومات دپاره خلک وځغلول او د تالاش دپاره
خبرې اترې شروع شي، منډې ترړې شروع شي. بادشاه په خپله بذات خود د شهزاده محل ته لاړو، په هغې کې تماشه وکړه، ځای په ځای درک ولګو. بیا بادشاه اعلان وکړو چې یاره که چا ماته د شهزاده په باره کې معلومات راوړو، د شهزاده درک ماته ولګو، نو زه به هغه له یو قچر د سرو زرو د جواهراتو ډک بار کړی دا به له زه ورکړم. خیر چې یو څو ورځې نورې وشو نو د بادشاه زوی په لاس رانغی. د بادشاه زوی خو بادشاه ته ډېر نازبین و، دغه یې کې یو زوی او بادشاه ته پته ولګېده چې یاره دغه زما دا زوی چې دی نو دا د دغې محل نه ورک شوی دی. پلپوهان یې وله راوسته. پلپوهان یعنې پل په پښتو کې قدم ته وایي، او پخوا به لکه ډېر ماهر او ډېر خلک به داسې وو چې لکه په پلونو د دغه قدمونو نه به هغوی اندازه لګوله چې یاره دا کس لکه دا قدمونه چې تللي دي، دې قدمونو نه بعد دا کس کم طرف ته تللی دی، کم طرف ته تللی دی. د شهزاده د قدمونو اندازه واخیسته شو، نو د شهزاده او د شهزاده د اس قدمونه چې دي نو هغه د محل پورې تلي. د محل کې بیا د هغه د باغچې پورې تلي، د هغې نه بعد بیا شهزاده غیب شوی. نو پلپوهانو هم باچا ته ووایي چې یاره شهزاده صرف د دې محله پورې راغلی، د دې محل نه بعد بیا د شهزاده پته نه ده لګېدلې. بادشاه حیران دی او خفه هم دی، او چې کله ورته پته ولګېږي چې یاره زما زوی د دې محل نه ورک شوی دی، نو د دغې محل نه یې تور شو. مزدورانو ته او کسانو ته وایي چې لکه دا محل راوغورځوئ او دا وران کړئ، ویې نړوئ. د ډېر غوسې نه ډېر خفګان د لاسه نو بس مزدوران لګیا شو دغه محل په نړولو باندې، پر ارغړولو باندې محل یې وران کړ. څه ورځې بعده خدرې خاپېرې په دغه محل له پاسه بیا تېرېدې چې خیال یې وکړو نو څه ګورو چې هغه محل وران ویجاړ پروت دی. چې وران ویجاړ پروت دی نو هغوی ته پته ولګېده چې دا محل چې دی نو لکه د شهزاده د ورکېدو د لاسه دا محل چېرته بادشاه وران کړی و، لکه دا خو موږ زیاتی کړله، بد وکړي. او هر څه چې شوي دي راشه اوس دا شهزاده واپس د خپل ملک ته راوړو، ځکه چې مور او پلار به پسې ډېر زیات خفه یو چې خپل وطن ته واپس راشي، او دا څه هر څه چې دي خو دا هر څه زموږ د لاسه شوي دي. نو بیا دغه درې واړه خاپېرۍ واپس لاړې. دغه الماس شهزاده د نسرین شهزادګۍ د کمرې په خوا کې په بله کمره کې هغه شان اوده دی، ورځې پکې تېرې شوي دي، خو په دغه ځای کې هغه کمره کې تاسو ته څنګه ما وویل هلته به پاتې کېده اوده کېده به. نو په هغه پالنګ باندې هغه اوده پروت و، نو د هغه ځای نه اوده راوچت کړی ده، راوړی ده، په هغه باغچه کې اوده پرېښی دی چې د کومې نه اوچت کړی. کله چې د شهزاده سترګې وغړېدې نو څه ګوري چې دی واپس په هغه خپله باغچه کې پروت دی، د محل نه ګیر چاپېره د ده چاردیواري او دننه باغچه وه، بیا دننه محل و. خو ده چې نظر وکړو نو محل د ده وران ویجاړ نړولی پروت دی. دی ډېر زیات خفه شو، او په دې هم خفه شو چې لکه زه د شهزادګۍ نه چېرته لرې رالم، زه به اوس شهزادګۍ چېرته لټوم. خیر دی د دغه ځای نه را روان شو، واپس راکوز شو، خپل کور ته راغی. چې خپل کور ته راغی نو هلته چې بادشاه او خلکو چې دی ولیدو نو په ټول ملک کې د بادشاه په ملک خوشحالي شو، مزې شو، جشنونه شروع شو، لکه ته به وایې چې چېرته واده دی. چې ښه جشنونه وشو، ښه خوشحالیانې وشوې. شهزاده خو خفه دی، په شهزادګۍ پسې خفه دی، او په دې سوچ کې دی چې یاره دغه د شهزادګۍ دا ملک خو ډېر زیات لرې دی او هېڅ پته هېڅ دره کې اوس نه لګي، او لکه هغه خو د شهزادګۍ نه بغیر د هغه وخت نه تېرېده. بس ځان به خفه دلګیر به په خپله کمره کې ناست و، بهر ته به نه راوته، ښکار له به نه ته، او صحت یې په خرابېدو شروع شو، ډېر خفه و. شهزاده ته ډېر بادشاه ته ډېر کوششونه وکړه، په تپوسونو په څه طریقه یې معلومات کول چې لکه ته ولې خفه یې، د څه کمی دی، څه مسله ده، څه بیماري ده. د شهزاده د خولې نه څه ټک نه راوته. بیا یې مور تپوسونه وکړه، بیا یې یو کس، بیا یې بل کس، بیا یې بل کس، خو لکه چا هم چې لکه په دې خپله کورنۍ کې چا غږ راونه ویسته. بیا بادشاه اعلان وکړو چې لکه هر هغه څوک چې د شهزاده د زړه حال معلوم کړي چې دا شهزاده ولې دومره خفه دی، نو هغه له به زه 4 د سرو خښتې به ورله ورکړم. دا انعام چې خلکو واورېدو نو 4 د سرو خښتې، خو هغه خښتې خو هم سمې خښتې، او دا یو ډېر غټ انعام دی. نو هر سړي کوشش شروع کړو، هر سړی به په شهزاده پسې ته راته، هر سړي به په چل ول، په ګپ شپ په طریقه باندې تپوسونه کول چې دا شهزاده موږ ته څه نه څه حل ووایي، خو هېڅ چا هم لکه کامیابي ونه مونده. اخر کې یو بوډۍ وه چې دغه بوډۍ راله او د بادشاه نه اجازت وغوښتل چې بادشاه سلامت، لکه ته ماله د شهزاده خواته تلو، د هغه سره لکه د وخت اړولو
اجازت راکړه چې زه لکه زه هغه نه تپوس مپوس کوم څه په چل ول د هغه نه معلومات وکړم. بادشاه ورته وایي چې زه ټیک ته بطور د یوې خدمتګارې په شکل کې ته هلته تللی شو په چل ول په طریقه که ته د هغه نه تپوس کوې نو معلومات دې وکړه. دا خو زمونږ هم کوشش دی. خدمتګاره یعنې دغه بوډۍ لاړه د شهزاده له به څه خوراک مراک کړو چل ول اخوا دېخوا ورو تپوسونو یې شروع کړل. ده ته یې وویل چې لکه ته ولې دومره خفه ناست یې؟ ښکاره خو ده چې لکه ته ضرور چاته په یو جنۍ میل یې ځکه چې ځوانان چې دي نو هغه هسې داسې سرونه نه ځوړندوي هسې داسې خفه نه وي ناست خو ښکاري همدغسې چې چېرته عاشق یې په جنۍ مین شوی او دا راته ووایي چې جنۍ د کوم ځای ده شهزادګۍ ده که عامه جنۍ ده او که شهزادګۍ نه عامه جنۍ نه که څه ته ښاپېرۍ ده او د کم نسل نه د کم مخلوق نه ده په دې چلونو کار کېږي تا سټ کاته کړی دی پښتو کې د ورمنډل خلکو شهزادګۍ راوستي دي خلکو ښاپېرۍ راوستي دي خو څه نه څه توضیح یې وله جوړ کړی دی څه نه څه تدبیر یې وله جوړ کړی دی په دې چل نه دي چې سټ یې مړاوی کړی دی او په ځنګلانو کې ایښی دی او دغسې خفه او دلګیر ناست په دې چل باندې مینان راوسته کېږي په دې چل باندې کار کېږي. دې بوډۍ چې دی شهزاده ته دا خبرې وکړې د ده په اړه کې جوش راوچت کړ نو ده بس دې شهزاده خپل زړه راوسپړ او دې ته وایي چې بوډۍ بھائی ستا خبر بالکل ټیک دی زه په یو شهزادګۍ باندې مین یم او خفه په دې یم چې هغه ځای د دې ځای نه دومره لرې دی چې اوس ما ته پته نه لګي چې په کوم ځای کې دی او په کوم ځای کې نه دی او زه چې د هغې خواله تللی به په داسې طریقه وړی شم په داسې طریقه راوړی شم چې ما ته پته نه لګي چې ځکه چې زه په خوب کې تللی او اوس ما ته پته نه لګي چې شهزادګۍ د کوم ملک ده د کوم ملک نه ده څومره لار څومره سفر ورته دی څومره نه دی هېڅ په چلې نه یم پوه. بوډۍ ته چې دا پته ولګېده نو بوډۍ راله ټوله قصه یې بادشاه ته وکړه. بادشاه دغه بوډۍ له 4 د سرو زرو خښتې وله ورکړې دغه انعام یې وله ورکړو بیا یې رخصت کړ. بیا بادشاه ووایي چې یاره زه د خپل بچي دپاره د خپل زوی دپاره به زه به ذات خود په خپل ځان زه به په تلاشو ځم او د ده چې دا کوم نوم یې شهزادګۍ خوښه ده نو ځم او په هر ملک کې به تپوس کوم چې په یو ملک کې خو به پیدا شي او زه به خپل بچي لې راولم. خو شهزاده وایي چې نه هر څه چې کېږي خو لکه ته خپل ملک به ساتې ته به خپله بادشاهي کې ته مشر یې او چې وځم نو زه به د کور وځم زه به په تلاش باندې ځم. د ډېر دغه نه پس بادشاه شهزاده له اجازت ورکړ. شهزاده د کوره ووته او د ده یو سپین اس و چې ډېر زورور او ډېر طاقتور تکړه اس و په دغه اس باندې سور شو او بادشاه وله ډېر زر جواهرات او د سفر دپاره ډېر اشرفۍ وغیره د هغه وخت چې څه قانوني سیکه یا څه روپۍ به چلېدې هغې وله ورکړې. د هغې نه علاوه وله یو داسې قیمتي لال ورکړو چې لکه ډېر بیش قیمت او لکه ډېر د هغه ډېر اوچت قیمت و او بیا یې د شهزاده ته وایي چې داسې کار وکړي چې کله تا سره پیسې میسې خرچه را سره ختم شوه نو ته به داسې کار وکړي چې دا لال به خرڅ کړي خو دا لال به خرڅی خو د دې په قیمت باندې صرف بادشاهان پوهېږي او صرف بادشاهان د دې قیمت ورکولی شي عام زرګران یا عام خلک د دې قیمت نشي ورکولی او نه پرې پوهېږي نو ته به داسې کار وکړي چې دا تا کله هر کله خرڅو نو لکه دا به ته یو بادشاه له وړي په هغه به یې خرڅ کړي بس پیسې میسې چې ستا ضرورت و هغه به پرې خپل سر کوي واپس به کور ته راځي. شهزاده دغه یو قیمتي لال واغېستو په خپل جامه کې یې کېښودو پټ پناه محفوظ په خپل اس باندې سور شو نور ساز و سامان ضروري سامان یې د ځان سره واغېستو لاړه رخصت شو روان دی روان دی روان دی پر خپل اس باندې سفر کوي ورځې شپې پرې راځي ورځې شپې تېرېږي او شاړې دښتې راځي میرې راځي ځنګلونه راځي ښارونه راځي یو ښار نه بل ښار ته وړي د بل ښار نه بل ښار ته وړي د یوې بادشاهۍ نه بلې ته بلې بادشاهۍ نه بلې ته یو محل راځي نو د ده دا تمه شي چې یاره کېدای شي چې دا هم د هغه بادشاه د هغه شهزادګۍ محل شي چې په چاپ سګر یم خو دی چې بیا نظر وکړي نو په دې محل د پاسه سره بتي یعنې سره رڼا پرې نه وي بلب شانتې یا سره بتي چې ده نو دغه پرې نه ښکاري او د نسرین شهزادګۍ په محل په سر باندې چې هغه کومه مناره وه یا کوم د هغه پرې جوړ شوی د هغې په سر باندې به سره بتي بلېده چې د ډېر د لرې لرې نه به ښکارېده نو چې ده به د لرې نه وکتل چې هغه شانې سره بتي په دې محل باندې نشته نو بس دی به د لرې نه د هغه محل نه واوښتو چې ځه دا د هغه شهزادګۍ محل نه دی. روان دی روان دی روان دی د یو محل نه بل ته د یو ښار نه بل ته د یوې بادشاهۍ نه بلې ته د ډېر وخته سفر نه بعد دی اخر هغه ښار ته ورسېدی چې کوم ښار یا په کوم بادشاهۍ کې همدغه نسرین شهزادګۍ وه
او د هغې د پلار ملک و، د هغې د بادشاهۍ ملک و. دی چې هغه ښار ته ورسېدو، د شپې یا د ماښامې ټایم دی چې ده د لرې نه په محل باندې هغه سره بتي ولیده، تکه سره ځلېده د لرې نه. دی ډېر زیات خوشحاله شو، د زړه یې سمپړاخ وکړو چې زه شکر دی چې د ډېرو کوششونو ډېرو سختو نه بعد آخر خو لکه زه خپل منزل ته راورسېدم. دی دې ښار ته ورننوته، ګرځېده را ګرځېده چې کله سهار شو رڼا شوه، نو ده څه په چل ول باندې ځان د دې شهزادګۍ دې محل ته ورسو. د محل د محافظانو سره هو د شهزاده د مخکې نه جان پهچان و، خبرې اترې ورسره وې، ګپ شپ و. نو ده د هغه محافظانو سره بیا خبره اتره وکړه، په چل ول باندې ده شهزادګۍ ته پیغام ورسو. شهزادګۍ ته چې پته ولګېږي چې یاره الماس راغلی دی، نو هغې پټ په پټه او په تادۍ باندې دی وغوښتو چې لکه دی فورا ماله راولي. شهزاده نصرالدین شهزادګۍ ته ورسولی شو، چې هغې ته چې ورسېده نو هغې ته تپوس وکړو چې که ته چېرته تللی وې، چېرته ورک شوی، او لکه زه ستا څومره په انتظار وم او حیران او پریشان وم چې لکه ته څه داسې ناګهانه ورک شوې. نو الماس ورته ووایي چې یاره هېڅ په چل پوه نه یم، خو چې په څه طریقه په خوب کې راغلی وم، په دغه طریقه واپس په خوب کې تللی وم تا ته چې ما کومه قصه کړو. او اوس د ډېرو کوششونو د ډېر اوږد سفر او د ډېر اوږد مزل نه لکه زه په تا پسې راغلی یم، خاص په تا پسې، ځکه چې زما ستا نه بغیر وخت ساعت نه تېرېږي. اوس زه راغلی یم او تا د ځان سره بوځم او خپل ملک ته دې بوځم او هلته به لکه بیا ستا سره به زه بیا واده وکړم، ته به زما ملکه به شي. نصرالدین شهزادګۍ سوچ وکړو چې یاره که زه په دې خوا کوم، خو دا شهزاده به رانه بیا چېرته ورک شي او بله لار د هغې سره ونه. نو هغې ورسره اقرار وکړو چې زه ټیک ده، ته وروسته ماښام راشه، بس دواړه به په اس کښېنو ځو به دې ځای نه. نو د دغې نه بعد بیا شهزاده دوباره ماښام راشي، خپل اس یې راوستی، ځان یې تیار کړی او دغه نصرالدین شهزادګۍ پسې راوځي، دغه په اس د ځان سره کښېني او دوی د دغه ځای نه راوځي او را روان شي. را روان دي سفر کېده، خو ډېر اوږد د مودو نه مزل و. نو اخر دا شو چې شهزاده له دې غاړې هم ډېر اوږد سفر کړی او بیا د هغه غاړې هم ډېر اوږد سفر شو، ځای په ځای په بازارونو کې یا په سرایو کې په هوټلو کې ایسارېده، خرچ خوراک په لګېده. نو د ده سره چې کومې پیسې وې، نو خو ده خبردار چې پیسې هغه خرچ او روپۍ د ده ختم شوي. چې ختم شوي نو صرف هغه یو لال د ده سره پاتې شي چې کم وله پلار ورکړی و چې کله تا سره خرچه وغیره ختم شو، نو ته به دا لال خرڅې او ورسره پلار دا نصیحت کړی چې لکه دا به ته بادشاه له به یې خرڅ وړي، عام سړي له به یې نه وړي. دی په یو ښار باندې راتېرېده چې د دغې ښار د محل لاره ورته معلوم شوه، دی سیده محل ته ځان ورسو. نو د محل نه بهر ته د خپل اس او شهزادګۍ د بهر ته ودرولو، دی دې محل ته ورننوته. محل ته ورننوته، بادشاه له ورغی او بادشاه ته یې دغه لال پیش کړو چې بادشاه دا لال مې د خرڅ لپاره راوړی دی. دغه لال چې دغې بادشاه ولیدو، نو دغه لال د بادشاه ډېر زیات خوښ شو، ډېر زیات یې خوښ شو او ورته ویل چې لکه دا خو ډېر بیش قیمت او ډېر د اوچت قیمت لال دی، لکه دا تا څنګه را پیدا کړو، دا د کومې غاړه. دوی دغه خبرې اترې کولې چې په دې کې د دغې بادشاه چې کوم وزیر دی، ده چې اندازه واخیسته چې لکه دا هلک چې دی د ده سره چې دا دومره قیمتي لال دی، نو لکه دا ضرور داسې عام څوک نه دی، خامخا چېرته د یو ملک شهزاده دی، چېرته مالداره کس دی. او بله دا خبره چې شهزاده د بادشاه سره لګیا نو په خبرو کې دې وزیر ته دا هم پته ولګېده چې د دې شهزاده سره یو شهزادګۍ ده او هغه د دې محل نه بهر ته ولاړه ده. نو دی غلی پټ بهر ته راووتو، په چل ول په دوکه باندې دغه شهزادګۍ دغه ځای نه وتښتوله، خپل کور ته یې بوتله. شهزاده چې کله په بادشاه باندې دغه لال خرڅ کوو، بهر ته راووته، نو څه ګوري چې شهزادګۍ نشته. ډېر زیات خفه شو، ډېر دلګیر شو او ته پته ولګېده چې هلکه چا سره لاس وکړو، یعنې چا سره ګوته وکړه. شهزادګۍ د نه چا پټه کړې ده، شهزادګۍ د نه چا تښتولې ده، هر څه چې دي خو د دې ښاره نه ده وتې، په دې ښار کې ده. شهزاده ډېر زیات خفه شو، خو بیا سوچ وکړو چې یاره ما دومره ستړي او دومره په کوششونو باندې خپله شهزادګۍ موندلې وه، دا اوسنۍ تالاش ته کومه داسې ګرانه خبره ده. ده څه چل وکړو چې د ملنګانو د خیرمارانو شلېدلې او څښا او ګډې وډې جامې واغوستې او دغه د ملنګانو د خیرمارانو په شکل کې دی پر ښار باندې پاره شو په سهار نه
یو کور ته ځي خیر غواړي، بل کور ته ځي خیر غواړي، بل کور ته ځي. دی ګرځي 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 ګرځي، اخر دا چې یو غټ شانې کور دی، یو بنګله شانتې ښکاري چې دی دغې کور نه ورسېدو، اواز یې وکړو. چې کله یې د خیر اواز وکړو نو په دغه کور کې نسرین شهزادګۍ و دغې وزیر پټه کړې وه. په دې شهزادګۍ باندې دوه ښځې پیرېدارې وې لکه څوکیدارې وې. د هغې نه علاوه بهر ته په دغې جنګلې په د دغې بنګلې په ګیټ باندې هم لکه لسته څوکیداران پرې مقرر وو چې دغه دا شهزادګۍ چېرته ونه تښتي. او دغې وزیر ورته سخت حکم کړی و چې لکه دا شهزادګۍ د دې کوره ووته، دا چې نه یې ووتل لکه ستاسو زندګي به بیا ختم وي. نو دغه ښځې او دغه چې کوم څوکیداران په ډیپټۍ لګولی شوي دي لکه دغه ډېر په سختۍ سره خپله ډیوټي کوي. کله چې نسرین شهزادګۍ د دې ملنګ اواز واورېدو نو هغې ته خو پته ولګېده چې لکه دا زما الماس دی او په چل یې پوه شو چې لکه دا زما په تلاش باندې لکه دغه چل کوي، دا قیسه شروع کړله. نو دوی څه چل وکړو چې دې دغې خپلو ښځو نوکرانو یا خادمان ته ووایي چې د دې په څوکۍ باندې مقرر کړی شوي چې لکه زه یو شهزادګۍ یم، لکه زموږ رواج دا دی چې زموږ کور له چې کله خیرمار راشي، فقیر ملنګ راشي نو لکه موږ یې تش لاس پرېږدو هم نه. او بل اهمه خبره دا ده چې موږ په خپل لاس باندې لکه دغه فقیر ملنګ لکه خیر زکات ورکوو. استاد دوی کار وکړی چې بلکه ما دې فقیر ملنګ ته پرېږده یا دی ماله دننه راولئ. نو هغو خو دا بهر ته نه شو پرېښودی، خو دا الماس خان چې د فقیر په شکل کې او د ملنګ په شکل کې و دی پسې دننه راوست. دا شهزادګۍ چې کله ده سره میلاو شو نو دې شهزادګۍ ورته ټوله قیسه وکړه چې یاره زه دغې وزیر په چل په دوکه راوستی وم دلته، اوس یې دلته بنده کړې یم او دا څوکیداران او دا هر څه یې راباندې لګولي. نو په دې وخت په دې ټایم خو لکه وتل مشکل دي. خو ته داسې کار وکړه چې ته به د نیمې شپې راشي، اس به د ځان سره راولې او بس زه به د نیمې شپې څه په چل ول د دې ځای نه راوځم نو بس د دې ځای نه به بیا تښتو، که نه بله لار زموږ سره نشته، بل څه طریقه نه کېږي. چې کله الماس خان دا خبره واورېده نو ډېر خفه هم شو، ډېر خوشحاله شو چې زه شکر دی چې خپله شهزادګۍ خو تېره خیر خو مې ومونده. دی واپس لاړ او چې کله شپه ولګېده، تیاره ولګېده، شپه شوه نو ده خپل اس تیار کړو، خپله سورلي تیار کړه او راغی. او شهزادګۍ چې ورته د دغې بنګلې نه بهر د دې بنګلې په ځای په مخ خولې له جګله راځي، د دغې بنګلې نه بهر چې ورته کوم ځای ښودلی هغې ځای کې خپل اس وتړه ونې ته او یا د ضرورت دپاره یا هسې د بدو د قسمت خو هغه دی د اس نه لږ اخ ولاړ. چې د اس نه لږ اخ ولاړ ورته قدرت خبره چې په دغه ټایم کې یو ډاکو راغی، یو غل راغی. غل چې ولیدي چې هلکه اس ولاړ دی، چا ونې پورې تړلی، نیمه شپه ده او څوک شتی نه راشي، دا خو چانس دی، مزې دي، خو تیاره لوړی ده، خو صرف خولې ته اچول غواړي. نو هغه څه چل وکړو چې هغه راغی او ډایرکټ یې د اس پرانست. څنګه چې د غل د اس پرانسته او ده دا خوله تړلې ده او صرف سترګې ښکاري لکه ځان یې پناه کړی دی، ډاکو دی، غل دی. چې په دغه ټایم کې نسرین شهزادګۍ د دغې بنګلې نه په چل ول په غلا باندې د څوکیدارانو نه راووته. تیاره ده، نیمه شپه ده او دغه ځای ته یې ځان راورسوه. نو څه ګوري چې اوس د هغې خو دا خیال دی چې لکه دا به الماس وي، څه ګوري چې هغه د هسې واګې په لاس کې دي او د اس ته څنګ ورخېږي. څنګه چې هغه اس ته ورخته نو بس دې غاړه پسې ډایرکټ دی نسرین شهزادګۍ پسې هم ورټوپ کړو، د اس ته ورخته او ده ته یې ویې خپې سپکوه. چې هلته چې پته ولګېدي چې هلکه دا خو مزې شوي، یو طرف ته تیار په تیار راته اس میلاو شو او بل طرف ته تیار په تیاره یعنې جنۍ ده او وایي چې خپې وباسه تخته او غل خوشحاله ده. غل چې اس لا خپه ورکړو غرې لګو، اس منډې وهي لګیا ده، رفتار کوي، روان دی. شهزادګۍ خو پرې پوه نه وه، خو چې څه ځای سفر وشو، څه دغه شو، نو شهزادګۍ ته په خپله اندازه وشو چې لکه دا دغه نه لکه دا شهزاده نه ده، دا خو خطا شوي نو بل چا سره راختلي. شهزادګۍ ته پته ولګېده، خو شهزادګۍ وي چې اوس لکه څه تدبیر څه طریقه جوړول غواړي، په څه چل به لکه زه د دې غل نه ځان خلاصوم، په زور خو ځان ځکه نشم خلاصولی چې غل ډاکو دی، توره چاقو وغیره ورسره هم دي، بل غل ډاکو دی نو لکه د هغه سره زور نه کېده. سړی او دا جنۍ وه. څه ځای چې دوی سفر وکړو نو یو ځای کې یو چینه ده، د اوبو بهېدو اواز د شهزادګۍ په غوږ ولګېده. نو په دغه ځای کې د شهزادګۍ د غل ته ووایي چې ودرېږه. غل ودرېد، دې ته یې ووایي چې ولې څه چل؟ دوی شهزادګۍ ورته وویل چې زه ډېره بې حده تکې شوې یم، لکه زه خو د اس د منډې دومره عادت نه یم او زه ډېره بې حده تکې شوې یم، لکه نور
بېهوشه کېږم راغورځېږم خو ته داسې چل وکړه چې کوږ شه او د دې چینې نه مال اوبه راولې چې زه اوبه وڅښم نو بیا به ځو. دا خبره ته په داسې طریقه او په داسې یقین وکړه چې د دې غل ډاکو پیاړو څه شک هم رانه تیاره کړي یعنې دا به زما نه وتښتي او دوی چې په کومې اندازه خبرې وکړې بل هغه جینۍ وه نو د دې غل دا خیال و چې مړه دا به د اس سوارلی نه شي کولی دا به چېرته وتښتي. دی چې څنګه د دې اس نه کوږ شو دا غل د چینې له ورغی او د چینې ته ورټیټېده چې په دې کې دې شهزادګۍ د اس دا واګې په خپلو لاسو کې واغستې او دوی اس له چې خپه ورکړه او غر یې لګاو که نه نو غل چې دغه چې نه باندې راپاڅېدو بیا یې تماشه کولو نو شهزادګۍ پسې دوړې ختې و شهزادګۍ پناه شوې وه. د شپې وخت غل که بیا ډېر کوشش کړی وی ډېر ځان شو کولی را شو کولی وی خو شهزادګۍ یې بیا نه شو لاندې کولی ځکه چې هغه په اس وتې او دی بیا پیاده و. شهزادګۍ لاړه ووته په سباله سهار شو شهزادګۍ بلې بادشاهۍ ته اوښتې ده په ځنګل کې روانه ده رفتار کوي سفر کوي چې په دې کې د دغې بلې بادشاهۍ یو بادشاه دی هغه راوتلی په ښکار باندې چې د هغه په دې شهزادګۍ باندې نظر شو چې شهزادګۍ باندې نظر شو دې نه تپوس وکړي چې لکه ته څوک یې څه کوې په دې شاړه کې په دې ځنګل کې دلته ته څه ګورې نو شهزادګۍ خو هغه ته څه چل ول څه خو دې خو کیسه وکړه خو لکه سمه کیسه یې ورته نه شوه کولی نو بادشاه ورته وایي چې که ته ښکاره دا شو چې لکه ته چېرته راغلی په ښکار راوتې هر چل خو لکه لار ګذر ته نه خطا شوي دي ښکار وکړه چې راځه اوس تا ته لار نه معلومېږي خو زما سره ځو هلته لکه بیا به څه چل کوو. شهزادګۍ د بادشاه په لاس ورغله څه خبره څه طریقه یې په فکر کې نه راتله چې په څه طریقه لکه د ده نه ځان خلاص کړم خو یې چې ځه راځه اوس د ده سره لاړه شم نو بیا به څه طریقه څه سوچ په کومه. شهزادګۍ چې دغې بادشاه سره لاړه نو شهزادګۍ خو ډېره بې حده ډېره ښایسته وه چې یو ورځ دوه درې د بادشاه سره په محل کې به حیثیت د یو میلمه وشو نو دې بادشاه ورته آخري د واده دغه یې ورته وکړو د انګریزانو خبر آفر یې ورته وکړو چې لکه یعنې که ستا خوښ یې نو لږ زما سره واده وکړو لکه د ملکې په شان یو ډېر په ښه دغه برېدل څه ساعته به اخوا او دېخوا دا کیسې ورته کړي وو لکه ته زما ډېره خوښه شوې. شهزادګۍ چې دا خبره واورېده نو شهزادګۍ وي چې که اوس بادشاه سړی دی کاسې ورته انکار کې څه پته لګي که زندان ته دې واچوي څه پته لګي ګیرې دي که څه پته لګي په زور در سره واده وکړي د دې بادشاه نه به ځان خلاصول غواړي خو هم په طریقه به ترې ځان خلاصول غواړي نو دې بادشاه ته وایي چې ټیک ده بادشاه زه به لکه ستا سره واده وکړم خو زما یو شرط دی یو دوه شرطونه دي هغې ورته وویل وایه ستا څه شرطونه ستا هر یو شرط په سر سترګو دې نسرین شهزادګۍ ورته وایي چې زما دا شرطونه دي چې یو خو دا خبره ده چې لکه ته به څلوېښت ورځې هره ورځ مازدیګر ماښام به لکه غریبانانو خلکو له روټۍ ورکړې بل دا خبره چې څلوېښت ورځې به زه د سړو د نارینهو جامې به اغوندم د هلکانو جامې به اغوندم او په اس باندې به کښېنم او وځم به چکر له باچا حیران شوي چې لکه د دې څه رواج دی دا څه خبره دې نسرین شهزادګۍ ورته وایي چې دا زموږ د ملک او زموږ د خلکو رواج دی چې کومه شهزادګۍ واده کېږي نو هغه څلوېښت ورځې د هلکانو د نارینهو په لباس کې په ملک کې وګرځي هره سخته ویني هره لوړه جوړه ویني هر خبرې نه خبر شي د هر قانون رواج نه خبر شي د هر دغه نه خبر شي هره سخته پرې راشي نو لکه هغه مضبوطه شي تکړه شي نو که بیا چېرې په ملک باندې جنګ راشي او نارینه ګیري یا نارینه کمي یا نارینه کمزوري کېږي نو زموږ د ملک شهزادګۍ هم بیا ښې مضبوط وي لکه ښه تکړه یو ښه برابر وي لکه هغو باندې بیا څوک بری نه شي موندی. بادشاه ډېر خوشحاله شي لکه دا خو ډېره هوښیاره شهزادګۍ ده دې ته وایي چې ټیک دی هېڅ مشکله نه څلوېښت ورځې ته چکر وهه او څلوېښت ورځې به زه غریبانانو مسکینانو له ډوډۍ ورکړم دا څه ګرانه خبره ده. نو بادشاه ولګېد روزانه یې مازدیګر ډوډۍ شروع کړه روزانه سهار به شهزادګۍ د سړو جامې بدلولې وو په اس باندې به سورېده محافظان به ورسره او لرې به تله د دغې بادشاه د بادشاهۍ اخري حد ته چې کوم ځنګل و کوم غرونه هغې ته به یې چکر لګو روزانه به راتله چې کله دا څلوېښت ورځې په قابو کېدو شو نو دې شهزادګۍ څه چل وکړو چې کله دې غره ته لاړم دا خو به روزانه تله بس د هغو ټولو په یقین راغلی چې مړه دا خو دغه ځای ته ځو بیا راځي په دغه ورځې هم چې دا دغې غره پورې ورسېده محافظان کسانو سره دي خو هغه ځان په خپل ګپ شپ کې دي دا شهزادګۍ ته لږه مخکې ده شهزادګۍ ته چې پته ولګېده چې یار جدي و مشغول دي لکه فکر یې نشته او دی د خپل اس لته ورکړه او لته یې چې ول ورکړو د دې د اس په هوا شو
د دې د اس په رفتار خو چې دغه محافظانو دا کسان خبرېدلو دا لاړه ولې لاړه خو داسې لاړه چې د هغو ته نظر نه غیب شو. هغو پسې ډېرې ګیر چاپېره منډې والې، ډېر معلومات او ډېر تپوسونه یې وکړل خو شهزادګۍ بیا د چا په لاس رانهله. شهزادګۍ روانه سفر یې کوو ډېرې ورځې شپې پې تېرې شوې، ډېرې لوړې جوړې ورته رالې، ډېرې سختۍ تېرې کړې. اخر یو ښار ته ورسېدې، بل یو باچایۍ ته ورسېدې چې بل یو ملک دی. پخوا به داسې واړه ریاستونه لکه دومره داسې غټ ملکونه به نه وو چې لکه د هغې نه به وتل ګران. واړه ریاستونه به ځای په ځای به وړې باچایۍ وې، د هغې به خپل باچاهان وو، خپل نظامونه به وو، د هغې خپل سپایان به خپل سیسټم به نو ځکه به دا باچایۍ ریاستونه به ډېر وو. نو دا الماس دا نسرین شهزادګۍ بلې باچایۍ ته ورسېده، د نارینهو د سړو په جامه کې ده او دغه شانتې ګرځي راګرځي. اوس دا څه چل کوي چې دغه ځای کې اوس یو هوټل دی، په هغه هوټل کې دېره شوه، د ورځې وځي او ځای په ځای تلاش کوي، درک لګوي د خپل شهزاده د الماس شهزاده درک لګوي. د شپې واپس راځي، په دغه هوټل کې شپه تېروي، دغه د سړو په جامه کې ده. یو ورځ یې په یو ځای دا تېرېده په بازار کې چې دغلته یو طوطي خرڅېده، یو سړي طوطي خرڅو، ډېر زیات ګران یې خرڅو. دې یې تپوس وکړو چې لکه د طوطي دا قیمت دومره زیات ولې سیوا دی؟ نو هغه سړي ورته وویل چې لکه دی د ده قیمت دومره زیات ځکه دی چې دی هر قسمه خبرې کوي، لکه چې څنګه انسانان خبرې کوي دغه شان دی هوبهو مکمل دغه پوره خبرې کوي، لکه څه کمی بیشی به پکې نه وي. شهزادګۍ ته چې دا پته ولګي نو شهزادګۍ سوچ وکړي چې دا طوطي د ځان لپاره الم هسې هم یوازې دی به راسره ګپ شپ کوي، خبرې اترې به راسره کوي، لکه زما پرې وخت پاس کېږي. نو دې شهزادګۍ دغه طوطي ځان له واخیسته او ځان یې خپلې کمرې ته راوړو. د ورځې خو به دا ټوله ورځ ګرځېده او دا طوطي په پنجره کې بند په دغه کمره کې پروت او د شپې له به چې دا واپس راغلو نو دې طوطي سره به یې ګپ شپ لګو، خبرې اترې به یې کولې. یو ورځ دې طوطي دې شهزادګۍ ته فریاد وکړو چې لکه ته زما سره د شپې ګپ شپ لګوې او د ورځې ته زما نه وځي او ټوله ورځ لکه زه په دې کمره کې دغه شانتې هېڅ یوازې ناست یم او نه زما سره څوک د ګپ شپ په دغه بنده کمره کې ته ما پرېږده خو ته زما سره زیاتی کوې. نو شهزادګۍ خفه شوه وویل چې ښه نو څه چل وکړو؟ نو دې طوطي ورته وویل چې ته داسې کار وکړه چې د دې باچا دې محل ته مخامخ یو باغچه ده او په دغه باغچه کې ډېر یو غټ یو کولاو ځای دی، یو کولاو میدان دی یا یو اډه شانتې ده او دلته که څوک راځي او که څوک ځي او که مسافر یي او که هر څوک وي خو لکه چې د چا څه سامان یي څه امانت یي څه څیز دی ښودوی نو هغه خلک راوړي دغلته ږدي او خپل کار روزګار کوي، د هغې نه بعد بیا راځي خپل سامان لوړي، لکه د هغو سامان هغه څیز ته لکه څوک څه ویلی نه شي، لکه محفوظ په حفاظت پروت وي. نو ته داسې کار وکړه چې ته کله چې ته د سهار یې وځې نو ته زما دا پنجره وړه ما وړه هغه ځای کې ما ږده نو هلته به خلک تېرېږي را تېرېږي او زما سره به څوک ګپ شپ لګوي، خبرې به اترې لکه زما به هم لکه زه به هم مشغول یم. دغه شهزادګۍ ورته وویل چې ټیک ده دغه خو نور هم ډېره غوره شوه. په سهار له چې دغه شهزادګۍ کله د شهزاده په تلاش کې وته نو له اول دې د دغه طوطي دا پنجره ویوړو په هغه میدان کې د هغه باغچې سره یې ښوده چې په دې کې د دغې ملک هغه باچا چې ده نو هغه دغې باغچې ته چکر نه راوتی چې په دې شهزادګۍ نظر پرېوتې چې د نارینه په لباس کې وه چې په دې شهزادګۍ نظر پرېوتو نو حیران شو چې لکه دا دومره ښایسته شهزاده دا دومره ښایسته هلک او ضرور هر څه چې دي نو دا چېرته لکه د یو ملک شهزاده دی او پته نه لګي په څه چکر په څه دغه به راوتی او دا عام څوک نه دی، عام کس نه دی، عام هلک نه دی. نو په دې نسرین شهزادګۍ باندې وکړو چې هلکه لکه ستا سره څه دي څه شی دلته ږدې نو دې ورته وویل چې لکه زما سره خو دا طوطي دی دا خپل طوطي دلته ږدمه او زما څه کار روزګار ضروري په هغې پسې ځم او ماښام به بیا راځم نو بیا به یې وړم. نو باچا ورته ووایي چې نه دلته یې مه ږده، ته داسې کار وکړه چې راشه زما په دربار کې کښېنه. شهزادګۍ نور هم خوشحاله ورته وویل چې باچا سلامت دا خو ډېره ښه خبره ده، هلته خو به دی نور هم په حفاظت پروت وي لکه ستا نوکران موکران به ورسره ګپ شپ لګوي او دا خو نور هم ښه ده ماښام به یې زه وړمه. بس دې شهزادګۍ دا پنجره راوړه د باچا په محل کې یې کېښوده. پنجره یې چې د باچا په محل کې کېښوده دا ترې لاړه رخصت شوه دا باچا اوس دې شهزادګۍ ته حیران دی چې شهزاده ورته ښکاري. د دې باچا یو وزیر دی چې ډېر تجربه کار دی، بوډا سړی دی، دی د دغې بوډا وزیر سره لګیا دی چېره وزیر دا هلک چې دی نو لکه دا ماته څوک عام سړی ماته نه ښکاري
ضرور نه ضرور چې دی نو دا چېرته څوک شهزاده دی. اوس پته نه لګي چې دی لکه په دې عام لباس کې څه کوي، په دې ښار کې ګرځي، څه طریقه ده چې په دې کې ورته دا وزیر و چې نه باچا سلامت، ته په یو ځای کې خو ته لکه نښه دې صحیح وویشته، خو په بل ځای کې ته خطا شو. باچا ورته وویل چې څنګه؟ وزیر ورته وویل چې هغه داسې باچا سلامت چې دا هلک چې دی نو دا په اصل کې شهزاده نه، چې دا په اصل کې شهزادګۍ ده، دا یو جینۍ ده، دا هلک نه دی، دا جینۍ ده. باچا ورته حیران شي چې وزیره دا ته څنګه خبرې کوې، ته ګوره سم دم هلک دی، د نارینه و جامې نارینه و لباس یې کړی دی، دغه شانې ګرځي، دا ته څنګه خبرې کوې؟ وزیر ورته وویل چې نه باچا سلامت، ما د دې نه چال ډال او د دې نه مې اندازه کړله چې لکه دا شهزادګۍ ده. خیر دغه ورځ تېره شي ماښام چې کله ماښام شي دا نصرین شهزادګۍ لاړ شي دغه خپل طوطي راوړي، واپس خپلې کمرې ته راشي. نو دا طوطي ورته قیصه وکړي چې یاره بادشاه او وزیر نن په محل کې لکه ستا په باره کې دا خبرې اترې کول او وزیر په تا شکي دي چې لکه دا جنۍ ده او دا شهزادګۍ ده. او بادشاه و چې نه دا شهزاده دی. دې نسرین ته چې دا پته ولګېده نو دې طوطي ته ووایي چې او لکه دا راز زه نن تا ته هم یم چې زه یو هلک نه چې زه یو جینۍ یم او شهزادګۍ به او زما شهزاده زما نه ورک شوی دی، زه په هغه پسې ګرځم د هغه تلاش کوم، خو ته داسې کار وکړه چې زه تا کله وړم نو ته هم دقسې غوږونه کولاو ساته چې لکه دا بادشاه او دا وزیر زما په باره کې څه خبرې کوي او په دې محل په دې دربار کې زما په باره کې څه خبرې کېږي نو دغه خبرې به لکه ته ماته ضرور کوې. طوطي ورته وویل چې ټیک ده. په سبا له بیا طوطي ویوړو هلته یې کېښود او دا شهزادګۍ ته یې لاړه. بیا ورته دا وزیر بیا و چې بادشاه سلامت لکه ته فکر وکړه اندازه واله او لکه هر څه چې وایې خو لکه ستا خبره ټیک نه ده، دا چې دی نو دا یو شهزادګۍ ده او جنۍ ده. خیر چې دوی بیا په خبرو کې ونښاته نو دې بادشاه ورته ووایي چې وزیره لکه ته په څه خبر ثابتولی شي، په څه خبره ته کلکه چې لکه دا به یو جنۍ هلک به دی. وزیر ورته وویل چې بادشاه سلامت ته داسې کار وکړه چې ته دې هلک دی یا جنۍ ده هر څه چې ته دې له ډوډۍ وکړه، روټۍ وله وکړه، دعوت وله وکړه چې دا کله تا راوسته نو ته به اندازه والې چې دا به خواږه څیزونه ډېر خوري، ځکه چې د جنکیو خواږه څیزونه ډېر زیات خوښي او دا به خواږه څیزونه ډېر خوري او کوم تارخه څیزونه یا مالګین څیزونه چې دي نو لکه هغې له به ډېر ګوتې نه وروړي. بادشاه ورته وویل چې زه ټیک ته دا ستا لپاره به پرې دا ازمېښت هم وکړم. نو په سهار سبا به لکه ډوډۍ وکړو. په دغه ماښام نه چې کله د نصرین شهزادګۍ راله خپل طوطي واپس ویوړ نو دغه طوطي ورته دا قصه وکړه چې شهزادګۍ دغه شان قصه وشوه، دغه شان قصه وشوه لکه سهار به تا له ډوډۍ خوري او دغه پکې وزیر دا خبره کړې چې که دا جنۍ وه نو دا به خواږه څیزونه ډېر خوري او که هلک و لکه ده به مالګۍ نه او تارخه څیز نور څیزونه به ډېر خوري. نصرین شهزادګۍ ته خو د وخت نه پته ولګېده. کله چې دی به سهار له لاړ نو دا لاړه نو دا طوطي یې ښودو نو دې بادشاه ورته دعوت وکړو د روټۍ وینا ورته وکړې چې لکه ته به لکه نن روټۍ زموږ سره وخوري، ستا لپاره خصوصي دعوت دی. دا خبره چې نسرین شهزادګۍ واورېده نو ډېره زه په روم ته دي د هغه دعوت قبول کړو چې بلکل الله دې خوشحاله کړه بادشاه سلامت او زه به بلکل ستاسو دعوت قبلومه. نو لنډه خبر دا چې کله د بادشاه سره دعوت ته کېناسته خوراک شروع کړو، وزیر دی بادشاه دی دغه نسرین شهزادګۍ ده. نو دا شهزادګۍ څه چل کوي چې په قصد باندې چې کوم مالګین خوراکونه دي، کوم تارخه دي، مسالدار دي، کوم دا نور څیزونه دا ډېر خوري. دا وزیر حیران شي چې لکه دا څنګه چل دی. نو دې شهزادګۍ ته ووایي چې مېلمه دا خواږه خوراکونه هم موږ پاخه کړي دي یا خواږه څیزونه دي دا هم ډېر ښه پاخه شوي دي، ډېر قیمتي او لکه ډېر ښه څیزونه دي، دا پکې هم وڅکه. نو دې نسرین شهزادګۍ ورته وویل چې نه وزیر صاحب ستاسو ډېره مهرباني خو نو زما خواږه څیزونه نه دي خو خوږو سره مې سره لګي زما دا نور څیزونه خوښ او دغه زه په خپل شوق خورم. خیر شهزادګۍ د دغه ځای نه راووته د دعوت نه پس چې کله راله نو بادشاه دې وزیر ته غوسه شو چې تا ولیده تا وایي چې دا خو به خواږه خوري، هغې خو مکمل د خوږو نه د نفرت اظهار وکړي چې لکه زما خواږه اړ خوښ نه او حالانکه بادشاه ته څه پته و چې دا چې کوم دا طوطي راوړي دا راځي ټولې خبرې اوري دا هغه بیا شهزادګۍ ته کوي. په بل ورځ بیا دا طوطي د شهزادګۍ راوړی چې په دې محل کې پروت دی او دا وزیر او بادشاه خپل خبرو اترو کې بیا د دغې شهزادګۍ په دې خبرو باندې په دغې موضوع باندې خبرې وچېړلې. نو دا بادشاه ورته و چې وزیره
دا هلک چې دی نو دا هر څوک چې دی نو لکه ستا خبره غلطه ده او زما خبره صحیح ده. دا ماته یو شهزاده ښکاري او د هر ملک یو شهزاده دی چېرته او ډېر ښایسته دی. دا هلک زما ډېر زیات خوښ شوی دی او زه داسې کار کوم چې زه د خپله لور ودوم، خپله شهزادګۍ ورته ودوم او دا هلک زه خپل زوم کوم. وزیر ورته ډېر وي چې بادشاه سلامت لکه دا داسې نه ده او دا ټیک نه ده او دا جنایي ده او دا ته غلطېږي او خطا کېږي. بادشاه چې ونه شو، بادشاه له چې غوسه ورغله نو وزیر یې زندان ته واچو، جیل یې کړ. وزیر یې جیل کړ. په دغه ماښام نه چې کله د نسرین شهزادګۍ د خپل طوطي واپس ویوړ نو دوی ورته وویل چې شهزادګۍ نن خو ډېره خطرناکه خبره شوې ده. هغه ورته حیرانه شو چې وایه شاه به زر وایه څه خبره شوې ده. طوطي ورته وویل چې نن بادشاه دغه خبره کوله او وی چې لکه زه خپله لور دې هلک له واده کوم، دا هر څوک چې دی خو ډېر ښه شهزاده دی او ډېر ښایسته دی او زما ډېر خوښ شوی دی او زه د ده نه خپل زوم جوړوم. نو نسرین شهزادګۍ حیرانه شوه او خفه هم شوه چې یاره اوس به زه څه کوم، لکه دا خو ډېره خطرناکه معامله ماته راپېښ شوه. خو بیا یې سوچ وکړو چې ځه تر څو پورې ما خپل شهزاده نه موندلی نو د هغې پورې به څه په چل ولو په تدبیر باندې وخت تېرو نه کېږي، مشکله ده. دی چې کله په سهار نه باندې راغی نو دا شهزادګۍ دې محل ته راغله نو بادشاه ورته مخې ته ولاړ و. بادشاه ورته وویل چې لکه ځوانه ته چې هر څوک یو د هر ملک چې د هر ځای نه چې راغلی خو لکه ته زما ډېر زیات خوښ شوی او لکه زه خپله لور تا له درکول غواړم او لکه خپل لور تا ته واده کول غواړم او ستا نه خپل زوم جوړول غواړم. شهزادګۍ سره خو بله لار نه وه. شهزادګۍ یېرېده که چېرته خپل اصلیت ښکاره کړمه نو هم لکه مشکلات راته پېښېدی شي. که د بادشاه د لور سره د واده نه انکار کوم نو بادشاه دی وزیر ته زندان ته به مې واچوي، بل څه به راسره وکړي. شهزادګۍ مجبوره وه د بادشاه خبرې ته یې تن کېښود چې زه ټیک د بادشاه سره ماته منظوره ده. لنډه دا چې د بادشاه د لور واده وشو دغې شهزادګۍ سره چې بادشاه ته شهزاده ښکارېده. چې کله شپه شوه نو د نسرین شهزادګۍ په دغه بادشاه په دې لور باندې خپل ټول اصلیت ښکاره کړ، خپل ټول حال یې ورته ټوله قصه یې ورته وکړه چې لکه زه دغه شانتې زما یو شهزاده دی او د هغه په تلاش کې مو داسې د هغه نه بېله شوی یم اوس هم د هغه په تلاش کې د هغه په طرف کې ګرځم او دغې شهزادګۍ ته مینت وکړي چې ته داسې کار وکړې چې لکه ته به زما اصلیت نه ښکاره کړې، دواړه به د خویندو په شان اوسېږو او هر کله چې زما شهزاده وموندی شو، زما شهزاده زما په لاس راغی وموندی شو نو زه به داسې کار وکړم چې زه به لاول هغه خپل شهزاده ته تا واده کړم بیا پسې وروسته زه واده وکړم او دواړه به د خویندو په شان اوسېږو، ښه ښکلی د خوشحالۍ ژوند به تېرو. دغې شهزادګۍ ته چې د بلې شهزادګۍ ته چې دا پته ولګېده نو دی د دې نسرین شهزادګۍ په حال ډېره خفه شو چې لکه دا خو په دې عاجزه ډېرې سختې تېرې شوي او بیا ورسره دا دونه کلکې وعدې وکړي او دغه شان د خورولۍ خبره ورسره وکړي نو هغه ورته وویل چې ټیک تر څو پورې زه به ستا راز ځان سره پټ ساتم زه به چاته حل نه یم. چې کله په سهار شي دا شهزادګۍ ډېره زیاته خوشحاله د بادشاه دا لور نو بادشاه ته پته ولګي او بادشاه خو دغه بادشاه وایي چې لکه زما اندازه ټیک وه. بادشاه خو دغه خپل وزیر زندان ته ور اچولی او بادشاه په ملک کې چې کله داسې اهمه معامله کېږي اهمه خبره کېږي نو بادشاه لګي او په خپل محل کې د عامو خلکو دپاره روټۍ خیرات وغیره دغسې انتظام کوي. نو په دغه موقع باندې دوه اهمې معاملې شوي چې یو خو وزیر جیل ته شوی او بل د بادشاه د لور واده شوی نو بادشاه عامو خلکو دپاره خیرات او روټۍ کړي، ټول عام د ملک دا خلک د بادشاه دربار ته راچلیږي روټۍ خوري او بیا ځي. چې په دغه خلکو کې دغه الماس شهزاده هم چې د خپلې شهزادګۍ په تلاش په درک پسې ګرځي دغه ملک ته راوتی او چې کله وویني چې دا خلک د بادشاه دربار ته ورمات دی ور روان دی نو د ده هم تجسس پیدا شي، شک پیدا شي چې لکه تا څه له دغلته روان دی نو ده وایي چې راشه زه به تماشه وکړم دا زه به والم او بس زما خو تلاش کولی درک کولی او بس بیا به ځم په خپله مخه به ځمه. دا الماس شهزاده چې کله د دربار ته روان شو دا نسرین شهزادګۍ به چوته د محل په چوته کمره کې یا په چوته منزل باندې ولاړه ده او ښکته دا خلک سیکه چې د دربار ته د دنیا مخلوق را روان دي چې دی د لرې نه په دې شهزاده باندې نظر شو چې دی د لرې نه په شهزاده نظر شو نو دې ور منډې کړي او د دې چې کوم هغه بله شهزادګۍ وي چې د بادشاه دا خیال و چې دی ورته واده کړلی چې یعنې زما لور زوم دی نو دغې هغه بلې د بادشاه هغه لور شهزادګۍ پسې ور منډه کړه هغې ته ترغاړې ورته او زیر یې ورته واورېد چې لکه ما چې کوم شهزاده یادوم هغه راغی او لکه اوس به زما او ستا ارمان پوره شي. نو چې کله
دا شهزاده راغی نو دې نسرین شهزادګۍ داسې کار وکړو چې په دې بادشاه پسې لاړو هغه د نارینه په لباس کې بادشاه ته ویل چې لکه زه ستا سره یو ضروري خبره کول غواړم ته ما لږ ټایم راکړه بادشاه ورته ویل چې کوه خبره نسرین شهزادګۍ ورته ویل چې نه بادشاه سالمن لکه زه خبره په تنهایي کې کول غواړم ډېر ضروري ډېر اهمه خبره ده لکه ډېره انتهایي اهمه بادشاه ورته ویل چې ټیک ته ضروري خبره ده که دا خو داخل وي دا زما زوم دی هغې خبرې له اهمیت ورکوو نو بادشاه تنهایي ته لاړ یو بېل ځای ته لاړ د هغې سره د خبرې دپاره نسرین شهزادګۍ ورته له سر راواله د هغه پورې خپله ټوله قصه وکړه خپل اصلیت یې ورته واورو خپل ټوله خبره ورته وکړه خپله مجبوري ورته ومارولې چې د دغې مجبورۍ د لاسه لکه ما تا ته خپل اصلیت نه ښو باچا ته وي چې باچا صاحب لکه زما خو لومړنی درخواست دا دی چې ته دا کوم وزیر چې تا جیل کړی دی له اول سره خو دغه آزاد کړه ځکه چې د هغه تجربه صحیح وه او دغه ستا په بادشاهۍ کې تجربه کار او یو ښه وزیر دی ستا او بل دا کار وکړو چې لکه زموږ دا خبرې ښه په چپه چوپیا کې وساته او دغه چې کومه ستا لور ده دا زما خور ده ما دې سره ډېرې وعدې کړي او دا به زه ځان سره بوځم او دغه زما شهزاده دی الماس او د پلانکي ملک دی د پلانکي باچا زوی دی ښه غټ شهزاده دی ښه مشهور سړی دی او زه به موږ دواړه به لاړو شو هلته د هغه په ملک کې به لاول زه دغه شهزادګۍ دغې شهزاده ته واده کړم او بیا به سره زما واده شو او موږ به دواړه ښه د خویندو په شانې خوشحاله اوسېږو او ښه به زه ستا لور خیال ساتم اوس که فرض کړه دلته دا خبره ښکاره شوه یا دلته داسې کوشش وکړو لکه ستا به هم ډېره بدنامي وشي او لکه ناشنا ناشنا خبرې به دې جوړې شي خو ښه به دا چې موږ د دې ځای نه په خاموشۍ کې وځو ولاړ شو بادشاه چې دا خبره واوري نو ډېر زیات حیرانه هم شي او بیا چې ورته دا پته ولګي چې یاره دا الماس شهزاده د پلانکي ملک د باچا زوی او داسې سړی دی داسې دا ټولو خبره قیسې نه خبره شي بیا په خوشحاله شي بیا وایي چې ځه دې شهزادګۍ ته وایي چې ځه دا خو به د قدرت او د قسمت لیک به دا خبره او د دغې شهزادګۍ په بهادرۍ باندې د دې په منډه تړ محنت کوشش باندې هم ډېر خوشحاله شي بادشاه دوی له اجازت ورکړي نو د دغې نه بعد دغه نسرین شهزادګۍ د الماس شهزاده سره میلاو شي هغه ته پټ په پټه ټوله کیسه وکړي هغه هم ډېر زیات خوشحاله شي نو بیا دوی درې واړه د دغه ځای نه رخصت شي نسرین شهزادګۍ د هلک په جامه کې دغه بله شهزادګۍ ورسره یو الماس شهزادې او چې کله خپل ملک ته راشي نو دغه دواړه شهزادګۍ د الماس شهزاده ته واده شي او د دغې نه بعد د دوی ژوند په خوشحالو او په مزو تېرېږي نو دا زموږ یو ښکلې خوندوره او مزېداره کیسه انشاءالله امید دی چې د ملګرو به خوښه شوي داسې نور هم ښکلې او مزېدارې او خوندورې کیسې ستاسو د ملګرو دپاره به زه راوړم که ښې نو زما سره اوسېږئ هېڅ چېرې مه ځئ ښاد او آباد سئ یو جهان مننه د الله په امان